داسې وملیکي زه بیا هم بېرته د هغه ویډیو څخه ولیکم او دغه حق به هم پر ځای سي او دا خبرې به هم ټول راشد خټک ته دونه تکلیف ولې ورکړم چې هغې ولیکي نه بیا کوي زه بیا خپله ولیکم او راشد خټک ته به ویډیو ور واستوو چې هغه ستا وعده ورسره پر ځای سي بس چې ما زه د خپل وعدې غم اخیستم بل وخت نشي غم اخیستم وعده به هم پر ځای سي خلکو ته به هم ورسېږي او د غني حق به هم پر ځای سي زه د دې پر ځای چې د نور خلکو په رقم د څو پوښتنه چې د خوشحال خان خټک په اړه چې بحث کوي د پښو نمبر یې هم ووایي د بوټو نمبر یې هم وایي زه مستقیم دې خبرې ته راځم زه په دې پسې نه ګرځم چې غني خان د ارغسان د بارام خان مسی دی او د خان غفار خان زوی دی زه مستقیم د دې پوښتنه کوم د ارغسان د بارام خان د ارغسان د بارام خان مسی دی کوم د کندهار د کندهار د ارغسان دی استنګ د کندهار دی د کندهار د خانانو څخه دی اوهو خو بدو خو ما نه غوښتل چې پر دغه در سره وغږېږم زه هنر ته راځم هنرمند خو نو بیا دغه نه لري ځای نه لري د ګردو دی نو زه غني خان چې ته پېژنې ته په دې نه پېژنې چې د بارام خان مسی دی د خان غفار خان د سیاسي زوی دی ته په دې پېژنې چې غني خان یو بل څوک دی هغه څوک دی چې ته یې پېژنې او خو نو غني خان دی هر ګور زه به دغه درته وکړم که نه دا راشد ډېر بلا سړی دی راشد خټک زما جانه زه دغه میا صاحب ډېر بلا سړی دی دغه د خان تر د جنازې تر کټ لاندې مژور کړی ده ښه هغه په مرګ کې و دی حاضر نو دی یو دغه کړی دی په یو څلوریزه یې ویلې ده که نه رباعي ده چې دغه د مرګ په ورځ باندې د ژوندون د میکدې نه خدای زده ولي د ژوندون د میکدې نه خدای زده ولي مرور سو هغه مست لیونی لاړو شپې او ورځې د سپرلي دي خو ملګرو ماش میاشته که نه ماش پنځلسمه ده شپې او ورځې د سپرلي دي خو ملګرو د نشې نه خمار لاړو سپرلی لاړو دا دی د غني دغه ده که نو دغه سره د دغه یو توري کې ګرد خبر خوا د راغله که نه دغه ده دا خبره که نه چې غني ته موږ په کومه دغه کې ګورو عینک کې ګورو ورته که نه غني خو وده بل شي زه به یو درې نکتې ووایم غني صوفي دی پوښتنه ده غني فلسفي دی او که غني لیونی دی درې سره نومه پر یاد دي څوک یې لیونی بولي څوک یې فلسفي بولي څوک یې صوفي بولي زه هغه غني غواړم چې ته یې پېژنې هغه څوک دی هغه غني دی هغه څنګه غني دی دغسې غني دی هغه دغسې غني دی چې نه صوفي دی نه فلسفي دی نه لیونی دی نه پرست دی غني دی بس خپله یو جلا ماهیت جلا شی دی غني جلا شی دی نه تکرارېدونکی شی دی نه مخکې تر دغه رقم شی موږ لرو په پښتو ادب کې جهان ادب دغه دپاره زه مثلا څنګه ځان قانع کړم چې غني نه تکرار شوی نه تکرارېږي څه شی ما قانع کوي چې غني نه تکرار شوی دي نه تکرارېږي هغه شیان چې ده کوم موضوعات چې په کوم ترتیب ده مطرح کړي دي شعر چې شعري شعر خو نو هغه ته خو دغه مطرح کول دي که نه په یو فکر مطرح کول یو فکر مطرح کول په یو انداز کې ده نو هغه کوم چې ده مطرح کړي دي اول دا چې د دی چې سره کوم دا شان ته چې ګوري ګوره د غني سره زه بیخي ډېر دغه ورسره شوی یم ما په ژوند دغسې مې نه دي لیدلی چې ستا سره خبرې کوم او بیخي ډېر دغه نږدې وم ورته ډېر دغه شاوخوا دغه هم و وسایلو شی هم و مګر ما نه لیدي په دې خاطر زه دغه لرم د غني په ما داسې یو رقم هیبت تاری دی د بودا ورډز یا لغت یې تا ته معلوم دی که نه چې بودا د عظیم او د مقدس د دې معنا لري که نه نو ما ته غني داسې د بودایي حیثیت لري که نه بودا دغه دی تقدس ته دې راوړل خبره زه په تقدس کې یو پوښتنه لرم
افغانانو ته دوه شان مقدس دي، یو ملا دی او بل قرآن دی. غني چې ګوره قرآن او خدای ته دغسې دی ورمات دی ورچپه دی او د ملا سره یې دښمني ده. زه په دغه ځای پسې ګرځم چې د ملا او د غني پر چیش سره جنګ دی. د ملا او د غني جنګ نه دی لالا، د غني د بل چي سره جنګ دی. د غني د دغه ملا سره دی جنګ چې هغه د صاحبه ټلیفون یې ماس په خیال ښه نو هغه د دغه سره هغه د دغه معاملهګر ملا سره که نه دا خو نو بیا سیاسي خبره بیا سیاست یې نه وړم. نه وایم تاریخي خبره ده. تاریخي خبره دا ده که نه چې دی په هغه دغه کې خو ګوره د دغه منطقې ته تر احمدشاه ابدالي علیه رحمه وروسته یا دغه د سلطنت په اواخرو کې د یورپ مخه دې خواته شول. تاسو نه دې خلاف ده. زه دا خبره بندوم بیرته هنر ته راوړم. یو ورځ ستاسې مې اورېدلي دي چې د غني د ملا سره پر دې جګړه ده یا یې شخړه ده چې د ده او د جانان ترمنځ حایل سوی. دغه ته راځم دغه تورې ته راځم هلکه ته خو مې پرېږده استاد مرحوم سیاست ته ولاړله. ما غوښتله چې سیاست ته ولاړه نه سي. ما دا وویل چې ما هغه زمانه کې دا چې د انګریز دې خواته تر دغه وخته پورې ګوره تر دغه وخته پورې چې د انګریز دلته راځي ملا هر وخت په پښتني معاشره کې ملا هر وخت انقلابي موقف درلودلی دی. زموږ ټول نهضتونه ضد استعماري نهضتونه د مغولو خلاف، د ایران د صفویانو د هغو دغه مشرکانه دغه خلاف او دغسې که نه په شروع کې د انګریز خلاف هر وخت زموږ دغه زموږ نهضتونو زموږ قیامونو زموږ جهادونو دا ټوله شیان د په سر کې به دې لیډرشپ د ملا څخه به و یا به د خان ملا سو یعنې ملا به پکښې مطرح و که نه ملا پکښې مطرح و او مذهبي دغه به یې درلودې که نه مذهبي رنګ یې درلودې ده مګر دغه چې سول او په دې خاطر باندې چې په پښتانه قام باندې د مذهب او د مذهب اثر بیخي ډېر دی باید خو دغه مذهب دغسې دغه کړی دی دغسې خوراکۍ د معقوله مذهب دغسې غوولی دی چې دی دغه دی دا چیز دی دا تر اوسه پورې استعمالوي که نه سوء استفاده ده سوء استفاده ده هو دې خوراکۍ ډېر سپېڅلی دی څوک یاد نو سپین زړی دی سپین زړی دی پښتون یاد نو سپین زړی دی سپین زړی دغه نه دی دغه زموږ پښتانه دغه وزیرستانیان دي ډېر ساده دغه خلک دي پاک سپېڅلي دي ارامزادګي دغو څخه خلاص خلک دي د چټلیو خلاص خلک نو تر دغه وخته پورې خبره ټوله دا وه که نه چې ګوره دغه مثالونه ما درته کړي دي که نه مثالونه یې په تاریخ کې ټوله شته د پیروشان نوزت راواخله داسې پسې راځه نو ته نو رایه په یادونه پیروشان دی اخوند دروازه یې په مقابل کې دي کوم یا اخوند دروازه محض یو دغه اخوند دروازه خو د په قوم په دغه باندې د پیروشان خلاف نه دی دغه هغه خو د مغولو د دربار دغه دی که نه د مغولو د پیروشانیان وروسته خټک دي خوشحال خټک دي کورنۍ ده خوشحال خټک د کورنۍ دی په دې کې کوم هغه د هغه ورته پیدا کوي که نه هر شی چې هغه ضد یې بیا ورته پیدا کړي او اشرف خان یې ورته دغه بلا کوي دا دغه څو که نه اپي فقیرو خپل زوی یې که نه څوک دغه وروسته شایم د خټک وروسته اپي فقیرو دغو ته راغی اپي فقیر هغه اپي فقیر دی و هغه بیا سرتور ملنګ دی څوک دی خو د خدای تر ابده دغه دي بني ادمان دي خو دا ټوله ضد استعمار دغه لري مذهبي صبغه هم لري ضد استعمار دي استعمار سره دغه کړي سر والی دی ټکر یې سره کړي آیا په دغه کې د هډې ملا صاحب دی مثلا چکنور ملا صاحب دی که نه دا کسان دا ټول دا راځي تر دې وخته پورې چې دغه دی چې انګریز راځي انګریز چې راغی انګریز دغه ارامزادګي وکړله چې
انګريز دغه وکړله